دار هم زه یم، عجیبه دا ده چې غدار هم زه یم، دا زمرود چینې چینار زما دي، خبره داسې ده چې خوار هم زه یم. دا زمرود چینې چینار زما دي، صدیقې خبره داسې ده چې خوار هم زه یم، او ستا په وعدو مې خس باور هم نشته، او ستا د راتلو په انتظار هم زه یم. او د دې سره خپل یو غزل ویم، یو دوه درې شعرونه قیس بابا، دا د روبۍ په شکل کې چې ګل صاحب د وطن غرونه دې نه سېزلی کېږي، زما هم ورسره زړه سېزلی کېږي، دې کې شک نشته چې زه به هم لمبه شمه، خدا ستا به هم باڼه سېزلی کېږي، د هندوانو مړی مړ شي نو سېزي یې، زما قام په ژوندانه سېزلی کېږي. قیس بابا د هندوانو مړی مړ شي نو سېزي یې، زما قام په ژوندانه سېزلی کېږي. دا هم سېزل دي چې په خپله بجلۍ کې بجلۍ لاړه شي. څو شعرونه د خټک مې زمزمه کړه، څو ذهنونه پښتانه سېزلی کېږي، او د افغان نامه کې څه رقم تاثیر دی، زه یې اخلمه ستا خوله سېزلی. ستاسو د ټولو ډېره مننه کومه، د رڼا نه تر تیرې راورسېدو، من الظلمات الی النور خبره ده چې د تیرې نه به رڼا ته ځو، او په داسې وطن کې ژوند دی چې د رڼا نه تر تیرې راورسېدو. خو دا خبره دې ټولو ته یاده وي چې موږ به د رڼا کر، د ګلو کر، د مینې د اخلاص کر، دا به د اودې صاحب په یو حال کې نه پرېږدو. مهدي ادبي کاروان دغه ملګري دې ژوندي وي، دا حوصله همدغسې جګه ساتئ. ستاسو د ټولو د راتګ د اورېدو د مینې ډېره زیاته مننه کوم، خوشحاله راغلم.